دا چې راته وکتل نو ما به درته نه کتل ورځو به پاچا صاحب ته ښه او په دې موسم کې چې انګور تاق څه انګور چا په سترګو هم نه دی کتلی ما ورته زونډې راوړو ورځه ورخیجه په دې وی خوراک مه کو دې خوا ځه خو دې خوا په دې خیجه په دې خوا ځه بس لږ ځای پاتې دی راځه زه خو در باندې ظلم نه کوم چې در باندې کښېنم نو ته پوه شوې که نه راځه راځه نری باران دی پس په لوړې واروینه او ما درله سیند نه خوږې اوبه راوړې دینه او خره راځه چې باچا دربار ته ځو نه راځه راځه خره د باچا ځای نږدې دی دربار پوه شي او که نه بس د خور نه واوړو که نه ځای را رسېږي راځه یا لکه څوک یې ته او دلته څه کې یو وروره والله که دې زه هم پېژنمه خو زه خو دا غبرې کلي نه راغلی یم که نه او ته خبر یې نه شي نه دې ټیم کې تا انګور لیدلي نه چېرته مې دې ټیم کې انګور څه کوي او ما دا د بې موسمه ډېر انګور راټول کړي ښه او ما ته چا ویلي چې دا پاچا ته ویسه او پاچا سلامت ته یې وښیه چپه چې ما په دې ټیم کې انګور را پیدا کړي نو هغه به تا ته ناشنا جایزه درکړي انعام به راکړي نه مړه ښه که باچا سلامت انعام در نه که نو بیا هسې به یې رانه که که پاچا سلامت انعام رانه که که نه دا سر به ترېنه کټ کړمه قلم به یې کم کړي انعام به څنګه نه راکړي ځه بس ځه هلکه راځه هشه وی راځه راوړه په مزه چې ونه ولېږي یاره السلام علیکم پاچا سلامت وعلیکم السلام تشریف کښېنم کښېنه یاره پاچا صاحب دا ستا غوندې یو کس خو ما هلته په باغ کې مولیده دا څنګه چل دی زړې خبرې پرېږده دا راته ووایه چې څه دې راوړي دي پاچا سلامت ته ماته دا ووایه چې په دې وخت کې تا انګور لیدلي په دې وخت کې انګور د کومه شو هلکه تا لیدلي پاچا سلامت دې وخت کې انګور د کومه شو یو هم نه دي لیدلي که نه نو پاچا سلامت په دې بې وخته وخت کې ما دا وګوره دومره انګور راوړي دي چې سرې غونچې هم پکې شته او تور انګور هم پکې شته دوه رقمه دي او ما ته چا ویلي چې پاچا صاحب ته یې وښیوه نو هغه به د دې په کتو ډېر خوشحاله شي او تا ته به یو ناشنا انعام درکړي هلته خو په باغ کې را سره کسان نه وو ځکه یې زما سر کټ کاو اوس خو را سره کسان دي چې اوس به څه وایي ښه که انعام در نه کړمه نو بیا پاچا سلامت که انعام دې را نه کو نو زما او ستا به هماغه د باغ خبره یې نو ډېر چالاکه یې انګور درله وښیم وښیه اوه انګور او باچا صاحب دا خو په رښتیا هم انګور دي واخله دا ته واله لاړ شه او په هغې تور بیګ کې ورته جوهرات اشرفۍ سپین زر او سره زر واچوي او ماله به یې دلته راوړي چې دې له یې په انعام کې ورکړو امر دې په ځای کېږي پاچا صاحب باچا سلامت را مې وړه دا واخله دا ستا لپاره انعام ځکه چې یو ناشنا کار دې کړی دی ډېره زیاته مننه پاچا صاحب ډېره زیاته باچا سلامت دا تا څه کړي دي یاره
ولې وزیره څه خبره ده؟ باچا صاحب خبر شوم هغه کس ته د په لږو انګورو نیمه خزانه ورکړه. وزیره هغه ډیر د کمال سړی دی، هغه دې سره جوړېده چې ما وله انعام ورکړی دی. باچا صاحب څه د کمال سړی و، خو د الله پاک کارونه دې بې وخته انګور شوي وو او تا لې راوړل تا نیمه خزانه ورکړه. وزیر صاحب اوس شوی کار دی څه به پکې وي، زموږ په باچاهۍ کې کلی نه راځي. باچا صاحب هله به ما نه خزانه وړي تر څو پورې ما ته د 3 پوښتنو جوابونه راکړي چې تر اوسه پورې د هغې پوښتنو جواب چا نه دی راکړی. وزیره وزیره ته ما پیژنې او که نه؟ والله لږ لږ خو دې پېژنم، ته انسان یې او دا خر دی. زه وزیر یم وزیر، په خبره پوهېږې؟ وزیر صاحب ستړی مه شي. جوړ په خیر ما ته خو پاچا صاحب ډېر غټ انعام راکړو، جوهرات یې م راکړو، سره زر یې م راکړو او اشرفۍ یې م راکړې. ته راله څه انعام راکې؟ زه خو انعام کې یو ځلې څه نه در کوم، دا تا سره چې څه دي دا هم در نه علمه. هسې به یې راننالې، دا خبره د پښتو ده، ما ته راکړي پاچا صاحب دی، ولې به یې رانه ته ولې؟ وړي بې خو په یو شرط. څه شرط دی؟ 3 خبرې درته کوم د هغې جواب به راکې. اول سوال دا دی چې په دې خر څومره ویښته دي؟ په دې خره صبر وکړه، دا شګې واله دا وشماره چې څومره دا دي همدومره ویښته دي. دا واله وشماره. بل سوال دی کوه. ښه زه دویمه پوښتنه، دا ما ته وایه چې د دې دنیا مینځ کوم ځای دی؟ د دنیا مینځ دا د دنیا مینځ دی، ګینې ګزې کا، دی خوا یم ګز کا، دی خوا یم ګز کا، دی خوا یم ګز کا او دی خوا یم ګز کا، دا یې مینځ دی. ډېر چالاک یې یاره. بله پوښتنه کوه. درېیمه پوښتنه مې دا ده چې الله څه کار کوي؟ الله څه کار کوي؟ ته د دې موټر کیلي راکه. په کیلې څه کې؟ موټر کیلي را او دا خر ونیسه. دی خوا راشه. ها وایه اوس. الله پاک دا کار کوي که نه چې تا له خر درکو او ستا ګاډی یې ما ته راکړو. زه الله دې مل شه ځه. څه به وکړو بس یو ته راپاتې شوې. د صحنې شاته اکشن. 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 اوه انګور او باچا صاحب دا خو په رښتیا هم انګور دي که نه؟ واخله دا ته لاړ شه هلکه په هغې تور بیګ کې ورته جوهرات اکشن. اکشن. وای مړه غلطه